د آریا آنلاین زده کړې قدرمنو لیدونکو هیله ده ښه به یاستئ. قدرمنو لیدونکو زموږ د فوټوشاپ لړۍ دوام درلوده او بېلابېلې ویډیوګانې یې موږ تاسو لپاره خپرې کړې. هغه درسونه یې تقریبا تر نیمایي زیات رسېدلي دي. په ډېره لنډه موده کې به موږ تاسو د فوټوشاپ هغه وروستیو درسونو ته ورسېږو. په منځ کې هم موږ هغه د فوټوشاپ یو ډول په پروژو باندې کار وکړو، په عملي کارونو باندې مو کار وکړو تر څو لا ډېر ښه پریکټیس وسي او ستاسو لپاره لا ډېر اسانه سي د ډیزاین کول، د لوګو جوړول او داسې نور مسایل لا به هم انشاءالله چې موږ هڅه وکړو. خو په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې ډول باندې زموږ دغه لړۍ پاتې وه او موږ کومې ویډیوګانې ستاسو لپاره نه دي خپرې کړي د ځینې مشکلاتو له وجې. انشاءالله چې دا لړۍ به سر له ننه بیرته شروع کېږي او ستاسو لپاره په اونۍ کې 2 ویډیوګانې د فوټوشاپ به خپرېږي. کله چې بیا د فوټوشاپ درسونه خلاصېږي هغه ستاسو د نظرونو مطابق او ستاسو د غوښتنې مطابق که تاسو غوښتو چې د فوټوشاپ په نورو مسایلو باندې کار وکړو، په پروژوار ډول باندې مثلا بېلابېل ډیزاینونه وکړو، لوګوګانې جوړې کړو یا ځینې داسې شیونه جوړ کړو چې مثلا ستاسو ورته اړتیا وه، په هغه باندې به کار وکړو، مخ ته به لاړ شو. که چېرته ستاسو خوښه وه بیا کولی شو د ګرافیک ډیزاین دوهم پروګرام را پیل کړو، د هغه درسونه هم داسې منظم شکل باندې مخ ته یوسو. هدف دا ده چې زموږ دغه درسونو لړۍ چې څو ورځې په پرله پسې ډول باندې پاتې وه او ستاسو لپاره درسونه نه خپرېدل، تاسو انشاءالله چې خپلو درسونو ته بیرته آمادګي وکړئ، زموږ دغه لړۍ به بیرته په منظم شکل باندې لکه څنګه چې پخوا وه په هغه شکل باندې بیرته ستاسو لپاره دوام ولري.